د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. دا چې تاسو ته بهتره پته ده په ترکیه او سوریه کې سختې زلزلې شوي دي. دغه زلزلې له امله په زرګونو انسانان وژل شوي دي. دغه زلزلې د ترکیې په 10 سترو ولایتونو کې شوي دي چې د ترکیې دغه 10 ستر ولایتونه یې ډېر سخت ځپلي دي. دا چې زیاتره افغانان هم په ترکیه کې میشت دي، خو دا چې په دې زلزلې کې څومره افغانان وژل شوي دي او یا هم دلته د موجودو افغانانو صورتحال څه ده. همدارنګه له هغې وروسته چې په ترکیه کې زلزلې وشوې، داسې اوازې شوې چې ګنې دغه زلزلې به په منځنۍ اسیا یعنې هند، پاکستان او افغانستان کې هم وشي چې مرکز به یې افغانستان وي. همدارنګه به په دې اړه هم درته خبرې ولرو چې آیا د زلزلې اټکل شونی ده او که نه ده شونی، او که چیرې شونی وي دغه اټکل څومره د باور وړ ده. په ترکیه کې تر دې دمه پیژندل شوي افغانان چې د ترکیې په زلزلو کې وژل شوي دي شمېر یې 200 تنو ته لوړ شوی ده. په انقره کې د افغانستان سفارت ویلي دي چې د ترکیې په زلزله کې د ځپل شوي افغانانو د وضعیت ارزونې لپاره یې سیمې ته مرستندویه ډلې هم استولي دي. په انقره کې د افغانستان سفارت رسنیو ته منلي ده چې د زلزلو له امله د مړه شوي افغانانو شمېر 200 تنو ته رسیدلی ده. دغه سفارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې کامیر خصوصي هوایي شرکت هیواد ته د قربانیانو د مړو د لیږلو ته چمتووالی هم ښودلی ده. سفارت زیاته کړې د افغانستان سفارت له ټولو بنسټونو، خیریه شخصیتونو، ملي سوداګرو په ترکیه او بهر کې له میشتو افغانانو غواړي د خیر په دغه کار کې د خپل توان مطابق برخه واخلي. دغه راز سفارت پر خپله ټویټر پاڼه د مرستو معلوماتو رسولو لپاره د غوره همغږۍ په موخه ځانګړي ټلیفون شمیرې هم اعلان کړي دي. خو دا چې هلته په ترکیه کې د میشتو افغانانو صورتحال څه ده، غواړو په ترکیه کې د یوې میشت افغان خبرې درته په دې اړه ولرو چې نوموړي په ترکیه کې د افغانانو د وضعیت په اړه وضاحت ورکړی ده. بله یو دلته په دې ښارو کې افغانان هم اوسېدل، افغانان هلته فامیلونه اوسېدل او همچنان د مجرد یعنې کارګر خلک هم اوسېدلو. د دوستانو له جملې څخه چې موږ ولیدلو پرون ډېر ارتباطات سره ونیولو، غوښتل مو چې په ارتباط کې شول هغه دوستانو سره. تر اوسه پورې نه یو کامیاب شوي چې له هغو سره یا تلیفوني یا د هغو لخوا کوم تلیفوني تماس ونیول شي. په لټه کې یو او هلته داسې خلک هم عام نه پرېږدي چې داخل شي هغو ښارو ته. د افغان سفارت نه مو پوښتنه همدا ده چې هغه افغانان چې هلته میشت دي اوسېږي، ژوند کوي، او بعضې اوس اکثریت یې له خپلو کورنیو سره له نورو خپلوانو سره یې احوال نشته، د هغو معلومات وکړي، پوښتنې وکړي، او دا غوښتنه ده چې دوی هم خپل سهم په دې ناورین حالت کې ادا کړي او خپل وطندارانو وطنوالو. راځو بلې موضوع ته چې آیا د زلزلو اټکل شونی ده او که نه ده شونی. په ترکیه او سوریه کې د دوشنبې ورځې زورورې زلزلې چې تر اوسه پورې یې ان تر 1,000 پورې انسانان وژلي دي او د چارواکو په وینا کېدای شي دغه شمیره له دې څخه نوره هم لوړه شي. لا هم د هرې شیبې په تېرېدو د وژل شوي شمېر کې زیاتوالی راځي. د زلزلې له کبله بېلابېل نور اړخونه اغېزې ویجاړۍ هم راښکاره شوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې پر بنسټ د 7.8 درجې دا زلزله د ځمکې لاندې نږدې 18 کیلومتره ژور ثبت شوې ده. د زلزلو څېړونکو بنسټونو دا په ترکیه کې یو له تر ټولو سترو قوي زلزله بللې. د زلزلې عیني شاهدان هم وایي چې ځمکه تر شاوخوا 2 دقیقو پورې خوځېدله. له دې سره هممهاله یو نیدرلینډي څېړونکي هغه ټویټر وضاحت هم پر ټولنیزو رسنیو ډېر لاس په لاس کېږي چې له دغې زلزلې وړاندې یې په دې سیمه کې د زلزلې د پیښېدو اټکل کړی و. فرینک د فبروري پر 3 نیټه یعنې له دې زورورې زلزلې 3 ورځې وړاندې داسې ویلي و: ژر یا په ځنډ به په ترکیه، اردن، سوریه او لبنان سیمو کې د 7.5 درجو زلزله سخته ویجاړي رامنځته کړي. د دې ټویټ وروسته چې کله په 3مه ورځ نږدې په همدې اندازه زلزله وشوه او لا یې هم د سختې ویجاړۍ خبرونه خپرېږي، له خلکو سره یوه جدي پوښتنه پیدا شوه چې آیا د زلزلو وړاندوینه رښتیا کیږي او که نه. فرینک ادعا کوي چې په اسمان کې د سیارو ځای د زلزلو د ځای پیښېدو سبب کیدای شي. که څه هم ساینسپوهانو تر اوسه لا هم پر دې اتفاق نه ده کړی چې اوس مهال د زلزلو وړاندوینې لپاره هیڅ داسې طریقه نشته او نه هم په نږدې راتلونکو کې داسې څه شونې ښکاري.
په دې لړ کې د امریکا د جیولوژیکي څېړنې ادارې د نړۍ له مخکښو څېړونکو اداره ده چې دې ادارې ویلي نه دوی او نه هم کومه بله مخکښه اداره او ساینسپوهان په دې بریالي شوي چې د کومې سترې پېښېدونکې زلزلې وړاندوینه وکړي. د ادارې ویلي موږ ان پر دې نه پوهیږو چې وړاندوینه باید څنګه وشي، خو کله ناکله اټکل کېدای شي، او هغه دا چې وکتل شي چې فلانۍ سیمه په دې پیړۍ یا وخت کې داسې زلزله شوې وه، او بیا هم امکان شته. د ځمکې علم یا جیولوژي پر بنسټ د زلزلو وړاندوینې لپاره د دریو شیانو کاروالی چې وخت، ځای او د زلزلې قوت دی مهم ده. خو که کومه وړاندوینه له دې دریو شیانو یو هم سم اټکل نه کړي، وړاندوینه سمه نشي بلل کېدلی. د نیدرلینډ فرینک چې د کومې ادارې له شمسي نظام او جیومټري سروېګانو سره کار کوي په منظم ډول د سیارو موقعیت څېړي، ځکه نو دا باور نشي ردېدی چې دوی د ځمکې په ګډون د سیارو ځینې فعالیتونه ارزولی شي. د یادونې وړ ده چې په ترکیه کې له زلزلې مخکې دې ادارې په یو ویډیو کې د چین په لویدیځ او ختیځ افغانستان او د هند په ځینو سیمو کې د ځمکې دننه ځینې خوځښتونه اضافه کېدو ویلي وو، خو په ترکیه کې د شوې زلزلې د کره وخت په اړه یې څه وړاندوینه نه وه کړې چې امریکایي جیولوژیکي ادارې د تعریف له مخې ورته وړاندوینه نشي ویل کېدلی. نو ساینسپوهان د زلزلې د پیښېدو د امکان اټکل وړاندوینو ترمنځ په توپیر باور لري. زلزلې له همدې کبله چې اټکل او وړاندوینه یې نشي کېدی په نړۍ کې سخته ویجاړي او مرګ ژوبله رامنځته کوي، ځکه خو یې کره وړاندوینې معلومولو لپاره پر بېلابېلو لارو غور کېږي. یو له دې لارو له څارویو استفاده ده، او ویل کېږي چې دوی د زلزلې ټکانونه ژر حسوي او بیدارېږي. ساینسپوهان هڅه کوي که له دې لارې د زلزلو وړاندوینه کره کړي، خو لا هم په دې اړه پام وړ پایلې نه دي ترلاسه شوي، او لا ډېرې پوښتنې هم بې ځوابه پاتې شوي دي. د ترکیې له دې سختو زلزلې څخه وړاندې د افغانستان په پکتیکا ولایت د ګیان په ولسوالۍ کې سختې زلزلې وشوې. په ګیان ولسوالۍ کې دغه زلزلې چې پرله پسې ټکانونه احساس کېدل د سیمې خلک ډېر زیات زیانمن کړل، چې له امله یې د دوی کورونه ونړېدل او همدارنګه د دغه سیمې پرېښودلو ته اړ شول. په ترکیې او سوریې کې دغه سختې زلزلې له کبله په زرګونه ودانۍ ویجاړې شوي دي. مرستندویان تر ویجاړو ودانیو لاندې په ژوندي پاتې انسانانو پسې لټه کوي. انځورونه ښیي چې وضعیت ډېر خراب ده، ځکه هلته ډېر انسانان د ودانیو لاندې تر اوسه بند پاتې دي. خو په مجموع ډول د زلزلې وړاندوینه یا اټکل تر اوسه هیڅ علمي ثبوت نه لري. اوس افغانستان کې دا واضح ګډه شوې چې دلته هم قوي زلزلې کېږي. که څه هم د افغانستان ځینې ولایتونه د زلزلې پر پلیټونو برابر دي، خو وړاندوینه یې ناممکنه ده. اوسنۍ اوازه هیڅ حقیقت هم نه لري. هر وخت تر قوي زلزلې وروسته نور ټکانونه حتمي راځي. ترکیه هم تر 7.8 درجې پورې ډېره لوړه زلزله بلل کېږي، نو ځکه هلته دوامداره ټکانونه راځي. خو د دوهم ځل ټکانونه یوازې په هماغو سیمو کې وي چې لومړنۍ ځل زلزلې مرکز ته نږدې وي. نو له ټولو هیوادوالو هیله لرو چې ځان ته د هسې تشویشونه نه ایجادوي. قرار د خپل ژوند ته ادامه ورکړئ. خلک روغتیایي ستونزې لري او افغانستان کې د ویرې او خطرې هیڅ خبره هم نشته. که چیرې وي هم ټول الله تعالی پیدا کړي یو، بیرته ورتګ مو د هغه پر لور ده.